تیښتې یا هم له چا نه د مرستې غوښتلو هڅه ونه کړې که نه نو بیا انوشکا لورې زه راغلم پرېکړه ستا په لاس کې ده لورې عمر مو ډېر دی ښاغلی ایوانویچه همدا اوس مو ستاسو په اړه خبرې زموږ کولې کور ته ښه راغلی ښاغلی څه راپېښ شو چې دلته راغلی له دې ځایه تېرېدم ومې ویل ښه به وي چې ستاسو حوالم واخلم ستاسو په نشتون کې ستاسو په اړه مو له سنان سره ډېرې ښې خبرې وکړې انوشکا د خوړلو لپاره یو څه راوړه لورې زما لپاره وایي هیله کوم ځان مه په زحمت وایي بیا کوم بل نه 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 هر څنګه چې کېږي یو څه خو باید وڅښې کله چې تاسو پاریس کې وایي ما ته مو یوه ډالۍ راکړې وه ډېره مې خوښه شوې وه ډېره مې خوښه شوې وه له هماغې ورځې نه وروسته مې رښتیا هسې وایي ښه جنس رښتیا پیدا وایي نه په کړ. یاد مې شو 3 ورځې مخکې چې یو فرانسوي هوټل ته مې لاړم او ومې اوس تاسو ما ښه وڅښې ما ته خو ډېر خوند ورکړ نه زه منم دا دې چمتو شو زه منم ګرانې څه دې ښودل چې منې زما په اند چې د دې سکاکو کیسه یې خوښه شوه نو غواړي چې یو ځل یې وازمایي همداسې نه ده رښتیا لورې ته غواړې دا کار وکړې تا خو هېڅ څه کله نه غوښتل او داسې بله یو دا کار چې میرمن سنان غواړي چې کومه خوشحالي ونمانځي ښه نو ووایه انوشکا غواړې د څه شي جشن ونیسې زما خو کوم څه په یاد نه دي ډېر خوندور دی بې مثاله دی ان د هغو سکاکو نه هم خوندور تاسو پلار او لور خپلو خبرو ته دوام ورکوئ که اجازه مو وي زه به لاړ شم زما کارونه ډېر دي میرمن سنان ښاغلی ایوانویچه ښه ده نو زه به تاسو ته دروازې پورې ورسوم دا ونیسه لورې په خیر راغلی سفیر صاحب هر کله راشئ هرومرو ورځ شپه مو بخیر. شپه مو بخیر. پلار جانه باید خبرې وکړو اجازه ده سلطانه همدا شیبه مې ځان سره فکر وکړ چې کاشکې دا ورقه زه وای د څه لپاره زه فکر کوم چې تاسو د خپل زړه خبره دې ورقې سره شریکوئ او تاسو زما دې فکر ته بخیلي ویلی شئ سلطانه نو داسې چې دا زه غواړم ستاسو د بخیلي لږ نور هم ډېره شي ځکه چې کار مې نه دی خلاص شوی سلطانه ستاسو د راتګ لپاره زه تر قیامته پورې منتظره پاته کېدلی شم تاسو ته خو به مې مزاحمت نه یې کړی سلطانه کله چې زه غواړم خطاطي وکړم نو ته یې نشې زغملی او بخیلي کوې که نه
څه دروغ وایم سلطانه همداسې ده. زما مینه تاسو سره دومره ډیره ده چې ستاسو خطاطۍ سره او حتی ستاسو د قلم رنګ سره او د هر څه لپاره زه بخیلي کوم. زه نه غواړم چې په دې نړۍ کې تاسو سره څوک شریک کړم سلطانه. یعنی نیکولای لورې ولې دومره زر غواړي واده وکړي؟ ما خپله پریکړه کړې ده، دا ټول کار مې خپله کوم. په دې پوهېږم، ښه پوهېږم چې نه غواړې له دې وروسته دوام ورکړي او له دې ستونزو نه وتښتې ماڼۍ ته لاړه شي. ما یې فکر کړی. نه پلار جانه، دا خبره نه ده. زه خپله په خپله خوښه ماڼۍ ته ځم. دا زما خپله پریکړه ده. که ستا پریکړه همدا ده، ستا پلار ته د هر څه نه ستا خوشحالي اړینه ده. ډېر به در پسې خفه شم نور، ډېر. بس څه نه کوي چې ته خوشحاله اوسې. پلار د تل تا سره دی لورې. په پلار دې باور ولره لورې. لورې په یاد وي ما ته تل احوال راکوه، پوه شوې؟ سمه ده، کله مې چې وخت پیدا کړو ستاسو لیدو ته هم راځم. پلار جانه، زه له تاسو نه یوه ډېره وړه هیله لرم. کېږي دا لیک نیکولای ته ولګي؟ که په تکلیف کېږي نه؟ البته دا کار کوم لورې. زما ګرانې لورې، ته په دې اړه هېڅ اندېښنه مه کوه. ما دا تاسو ته جوړ کړی، کېږي چې ستاسو په کار راشي. په دې هیله چې زما ډالۍ ومنې. مننه کوم زما ګرانې لورې، هرومرو مې پکارېږي. انوشکا تا پسې به خفه شم لور جانې. پلار جانه، ناوخته شو، زه باید لاړه شم. لاړه شه لور جانې، لاړه شه. سهار په خیر، تاسو پسې راغلی یم. چمتو یاست؟ هو، لاړه شو. زما ګرانه نیکولایا، دا هیله نه لرم چې زما په حالت پوه شي. ما ته هم دا موضوع ډېره سخته ده، خو په یو ځل مجبوره شوم چې ټولې پرېکړې یوازې ونیسم. تر اوسه تا سره د کوژدې لپاره چمتو نه یم. دا چې ستا د خفګان له امله شوم خواشینی یم، خو جلا کړل زموږ د دواړو په خیر ده. هیله منده یم چې تل نیکمرغه واوسې. د خدای په امان. سلام.
خدای خیر څه یوه ښکلې جلۍ ده ما خو ویل چې کېدای شي کومه عادي جلۍ وي ښوونکي خپل وویل کار د کو ډېرې خبرې مه کوه مه ویرېږه ښکلې موږ په ماڼۍ کې بني ادمان نه شو دغسې اوسئ شو تل داسې خنده زما نوم امبر دی له نازه راته قمبر اغا وایي په ماڼۍ کې پرته زما له اجازې الوتونکي زم سنان یم خوشحاله شوم والله څومره ښکلې جامې دي اغوستې ګرانې خدایه ته راته صبر راکړې هغه بل څه دي په سر دې کوتره ناسته ده څنګه یوازې مو همدا جامې کمې وې بس ښه پرېږدی ښه نو ښکلې کوترې له ما سره راکړه زما سلطانه ښاغلي صالح خپل حکم او شیخ الاسلام خپله فتوا ورکړه د 52مې فرقې سر لښکر ښاغلی حسن وروسته د مازدیګر د لمانځنه نیول کیږي ټول باید په دې خبره پوه شي چې زما په سلطنت کې هیڅ جرم پرته له سزا نه پاتې کیږي ستاسو امر په سر سترګو سلطانه سر یې په میدان کې واچوئ یا هم په یو جګ ځای کې ځړن کوي تر څو ټولو ته عبرت شي په سترګو سلطانه ښکلې کوترې دې ځای ته موږ ماڼۍ وایو یعنې دا یو ښه ښوونځی هم دی ښه پرېږدی ښکاره به غږېږو کومو ښوونځیو کې چې تا درس ویلی هغسې نه دا دی ځان ته قانون لري ځانګړی قانون خو دومره درته وایم چې د دې ځای قانون ډېر سخت دی مثلا لومړی دا ځای دلته درنه کېدل منع دي د دې ځای پوښتنه خو مه کوه ونه ګورې چې ړنده به شې که نه خفه کېږئ دا د سلطان مېلمستون دی راځئ راځئ د لومړۍ ورځې نه ځان په بلا مخته کوئ راځئ راځئ ښه دا کوم ځای ده دلته ولې دومره غالمغال دی دا زموږ د سلطان کوټه ده له دې ځای چې تېرېدې لاندې به ګورې خو دلته ټولې کوټې یو ډول دي زه څنګه دا ټولې په یاد ولرم ها راځه کرا کرا به پوه شي راځه راځه نو دا عمومي تالار دی دلته د سلطان مېلمنو ته ښه راغلاست یو خدای دې وکړي چې پوه شوې اوسئ او هغه هم ګوهر کور ته سمه ودرېږه ځان ورته کمه مه راوله خیرت خو به وي قمبر اغا دا مېرمنه څوک ده هغلی سنان د ماڼۍ نوې ښوونکې ده ودې ویل ښوونکي لکه چې ماڼۍ کې بله ښوونکې نه وه چې دا راغلې ده دا باید له سلطان نه پوښتنه وکړي ډېره خسته سوي یم زما کوټه لکه چې چېرته بیا ده غوسه شوه جلۍ زر کوه اوبه راوړه غواړي کوټه دې درته وښایم ها هغه توشکه هلته وینې هو ستا کوټه هماغه ده ته ټوکې کوې زه باید هلته اوسم نه نه تا ته د ملکې کوټه چمتو کوم هلته به لاړه شي خدایه شکر د یوې شېبې لپاره مې فکر وکړ چې باید همدلته اوسم خدایه صبر راکړې څنګه مې چې درته وویل ستا ځای همالته دی دا امکان نه لري ګوره زه غلامه نه یم ښوونکې یم باید یو ځانګړې او جلا کوټه ولرم چې دلته راشي لکه غلام ورسره چلن کیږي په ځانګړې هغه کسانو سره چې تا غوندې اوږده ژبه ولري همداسې چلن کیږي زړه دې چې په فرش ویده کیږي او که په تیږه پرېکړه ستا په لاس کې ده زه همدا شیبه غواړم سلطان ووینم هرومرو خدایه تا ته مې صبر دی سلطانه څنګه چې تاسو ویلي و نامک پاشا له غربه راغلی او غواړي تاسو سره وګوري دا اسباغچې ته یې ولیږئ موسی توری ورنه مه اخلئ سلطانه د اسباغچې ته د تورې سره ننوتل منع دي امر مو په ځای کېږي سلطانه یعنې ته دلته زموږ سره نشې اوسېدی نه ګرانې
لویه ښوونکې ده که دلته یې پوهه به یې کمه شي دې کفترې ډېر سینګار کړی دی دغه ده خولۍ لري خولۍ مې راکړه ومې ویل زما خولۍ راکړه ګوهر خوري دا ښوونکې د سلطان ځانګړې ښوونکې ده تاسو وویل چې باید په تیږو ویده شي خبرې مه کوه قمبرغه زما په وړاندې د هغې پلوي مه کوه دې ماڼۍ ته چې هر څوک راځي لومړی باید غرور مات شي که نه نو سمبالولی زموږ لپاره ډېر ستونزمن کېږي پوه شوې که رښتیا ووایم تاسو نه ویره پکار ده اغلې باید وویرېږي تر اوسه لا هر څه پاتې دي ته داسې څه کوې زما کمیس خوشي مې کوه یم نجونو دا ښوونکی حق لري چې بېله کوټه ولري په دې کارونو کولی شي د ملکې په کوټه کې ځای پیدا کړي انجونو همدومره لوبې کول بس نه کوي لاړ شي خپلو کارونو ته مو ورسېږئ موږ یوازې لوبې کوو کوم بل کار دا څحل مو اچولی دی غټې غټې ښځې یاستئ لاړې شئ خپل کارونه مو کوئ هله نو موسی تسلی شي نامیک پاچا آخر د په لیدو بریالی شوم نه پوهېږم ما سره څه ستونزه لري ژوندی اوسې خو زه به یې ورته وښیم له نجونو سره بحث کول د حل لاره نه ده د وخت په تېرېدو به عادت وکړې زه یې پري یم سلام له لومړۍ ورځې نه د مېرمن ګوهر په غذا پخته شوې هڅه وکړه چې ورسره ښه رویه وکړې تر ټولو ځانګړې مېرمن په ماڼۍ کې هغه ده ښه ده او د سلطان په زړه کې هم ځانګړی ځای لري پوه شوې ښه داسې دلیل کومه ورځ چې سلطان د سلطنت اعلان وکړو نو لږ و چې د جلالدار په لاس ووژل شي مېرمن ګوهر د سکروټو نه ډک منقل واخیست د دښمنانو پر مخ وشیندل او سلطان یې وژغورو ښه نو د همدې لپاره دستکش شوي هو او سلطان هم د همدې لپاره ورته ډېر ارزښت ورکوي ما خو سلطان هیڅ ونه شو لیدی هغه باید ووینم باید پوه شي چې زه راغلی یم مونږ ته لوبېدیځ ته د سیاست د زده کړې لپاره لېږلی وې خو تا هلته د مېرمنو شا نیولې وه تور دی زما سلطان مونږ دلیلونه او شاهدان لرو نامیک پاچا ته انکار نشي کولی مخکې مې وویل دا یو تور دی زما سلطان هغه مېرمنې چې زړونه د ورته لاسته راوړي استانبول ته راغلي هغوی زموږ د سلطان لپاره استانبول ته راغلي په ماشومتوب کې مې یو تکړه توره وهونکی وي او اوس هم د پخوا په څېر پخوا د م ژبه لکه توره تېره وه او اوس هم نه یې بدل شوی نامیک پاچا په خیر راغلی ستړی مه شئ د سلطان کوټه چیرته وه په اصل کې زه د وروستیو پیښو نه خبر یم خو سلطانه خالی شي باید هغه زما له راتګه خبر شي توبه خدایه راځه غلې راځه
ستا په یاد دی موږ په دې باغچه کې څومره لوبې کولې. یو ورځ څا کې پټ شوي وو، په یاد دي د تره زوی مې محروم سلطان سالم له موږ سره و. هغه ورځ تر ماښامه یې لټولو. هغه ورځو پسې ډېر خفه شوی یم نامیکه. زم همداسې. هسې لوی سلطان چې د نوم په څېر غښتلی و او ویې کولی شو ټول حکومت په سمه توګه سمبال کړي. الله دې وبخي، د جنتونو سردار دې شي. آمین آمین. خو زه له خدایه دا غواړم چې دې توان راکړي چې وکولی شم د دښمنانو نه یې حساب واخلم او په کومه لاره چې هغه روان و زه م وکولی شم لاړ شم. زما سلطانه، دا چې زه مو دلته راوغوښتم هیله مند یم چې وخت یې واوسي. وخت دی نامیکه، ته چمتو یې که نه؟ هو بالکل. د غرب جغرافیه مې ټوله وڅېړله او هلته چې لاړم ستاسو په غوښتنه مې پوره څېړنه وکړه زما سلطانه. د هغوی په زده کړو، په سیاسي تشکیلاتو او جنګي کړنلارې مې ورته وڅېړلې. ډېر ښه. کومه لاره مې ورته نه ده ټاکلې زما سلطانه؟ ټاکلې مې ده، ټاکلې مې ده. د خدای په مرسته به 15 مستنه د بېخه له منځه یوسم. په لومړی فرصت کې به هر څه له منځه یوسم. اوس به د هر څه نه مخکې په نظام کې همدا چې سم وخت مو ترلاسه که کوم خاینان او هغه کسان چې زموږ په منځ کې دولت په خلاف دی له دندې نه ایسته کوم. پوه شوئ؟ خو د هر پاچا په وړاندې چې کومه ډله جوړه شوې ده پایله یې مرګ دی. په دې ډېر ښه پوهېږم، خو د مرګ له ویرې زه حکومت شیطانانو ته نشم تسلیمولی. مخکې له هغه باید چې خپل ځواک ډېر کړو. کوم ځواک چې د دښمن په وړاندې لرو د خلکو مینه ده چې زموږ په وړاندې ده. خو موږ بیا هم باید خپل چمتووالی نامیک پاچا موږ نشو کولی هغوی داسې له منځه یوسو. د یو ځای نه بل ځای ته په لېږلو مخه نشو نیولی. تاسو په حقه یاستئ زما سلطانه، خو زه تاسو ته څه کولی شم؟ څه دی چې په نوي نظام کې زده کړي ماته به یې زده کوې. پوه شوې؟ ته به زما سترګې، غوږونه او سوری اوسې. ته به زما مرستیال اوسې. د ښاغلي سلطان محمود نوی فرمان د 15 ستنې سره مرسته کول، له عامو خلکو او سوداګرو څخه بړې اخیستل بالکل منع دي. هر چا چې دا جرأت وکړو جزا یې مرګ ده. پوه شوئ؟ سلطان د حسن لالا سرغوڅ کړی، یعنې زموږ د ټولو سرونه په خطر کې دي. داسې څنګه کېدای شي سرتیریه؟ موږ باید د دې کار حساب ورکړو. دا حکومت پای ته ورسېد سلطان محمود. هله ډوډۍ وخوره، اوس به ډوډۍ خلاصه شي بیا به وږې پاتې شي. نه یې خورم، پرېږدئ چې په خپله یې وکړي او ماړه شي. وګورئ، زه ښوونکې یم، ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما پرېږدئ چې سلطان ووینم. قمبرغه، تا تېروتنه کړې ده چې دې ته کفتره وایي. دې باندې دې باید د توتي نوم ایښی وای. دا یوازې په خپلو خبرو مینه ده. تا وګټله. لکه چې ښوونکي ته مو ځانګړي خواړه نه دي راوړي. ښکلې کوترې ولې نه خورې؟ میده جوار درته راوړم که څنګه؟ ډېره خنده یې درلوده. خیرت خو به وي انبر هغه نن ډېر خوشحاله ښکارئ. د خندا غږ مو زما تر کوټې پورې راځي. ستاسو حضور ته باید داسې ووایم چې یوه نوې ښوونکې راغلې ده، یوه ډېره عجیبه جلۍ ده. انجونو په هماغې خندلې بس. دا مېرمن څوک ده ګوهر؟ نوم یې سنان دی.
زموږ سلطان د ښوونکي په توګه راوستې ده. په ماڼۍ کې ښوونکې ها؟ کله مې چې د سلطان دا پرېکړه واورېده زه هم حیرانه شوم. دا ښوونکې ډېره ځوانه ښکاري. دا میرمن څومره ښایسته ده. ای پریده څوک ده ها؟ او بیا زما خواته هم راګوري. دا هوښیار سلطانه ده. د سلطان میرمن زموږ د شهزاده مور ده. سینګار یې کړی دی. زموږ د سلطان خواته ځي د همدې لپاره یې ځان چمتو کړی. دا نو څه معنا لري؟ نو ګرانې ومې ویل چې سلطان خواته ځي. اوس نو پوه شه. ښه نو داسې یوه خبره ده د سلطان لپاره یې داسې ځان سینګار کړی هم؟ بلکل همداسې ده. زه نه پوهېږم نور به څه ووینم. تاسو د یو لوی سلطنت فرمان ورکوونکي یئ او بله دا چې تاسو د خلکو او شیانو په ښایست او ښکلا ډېر ښه پوهېږئ. کیدای شي دا راته ووایي چې د یوې ښځې ښوونکې د نیولو خبره له کومه شوه؟ یعنې چې هغه راغله بالاخره راغله. کله چې تاسو خواته راتلم ومې لیده ډېره حیرانونکې وه او لږ وارخطا هم وه. ټولو ورباندې ملنډې وهلې. کله چې د ماڼۍ میرمنې د هغې خبرې نه مني بیا به هغه څنګه ماشومان سنبال کړي؟ عادت کېږي. ته د هغې په اړه اندېښنه مه کوه. ته دا او غواړې چې عبدالحمید ښې زده کړې وکړي او ډېرې ژبې زده کړي، همداسې نه ده؟ هو غواړم یې. ښه ده که نه؟ داسې چې د هغه ښوونکې پرېږده چې خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي. سلطانه که تاسو په دې باور لرئ چې میرمنې کولی شي ښې ښوونکې اوسي نو زما دنده هم دا ده چې له هغې سره مرسته وکړم. تاسو ځان هېڅ مه په عذابوئ. زه به هغې ښوونکې سره مرسته وکړم چې ژر تر ژره دې ځای سره عادت وکړي. ډېره ښه ده. نیکولای ګومان مې کوه چې لیدو ته به مې رانشي چې کله ګڼ ورځ ځنډېدلې وی بیا تللم. ځان ته دې پام کوه. کیدای شي نور ونه شي کولی پلار دې وویني. که نه نو بیا پرېکړه ستا پلار. څه کوې؟ څه مې کړي وای ویښه نه شوې زه مجبوره شوم. ته څنګه داسې یو کار کولی شي؟ دا څنګه جرأت دی؟ زه به هر څه سلطان ته ووایم. که رښتیا ووایم زه هم د همدې لپاره راغلی وم. زموږ سلطان تاسو خپل حضور ته غوښتي یاستئ. زر دې ځان چمتو که ښکلی. هرومرو به چمتووالی ونیسم. یو ځل زه دې سلطان مخ ته لاړه شم بیا زه پوهېږم چې څه ورته ووایم. موسی ټولې کابینې او وزیرانو ته لیک ولېږه. د هر څه مسؤلیت ستا په غاړه دی. په سترګو زما سلطانه. ووایه ظاهره. زما سلطانه کومه میرمن چې تاسو راغوښتې وه هغه راغله. هغه دننه راولېږي. په ارامه میرمنې او سر دې هم ټیټ ونیسه. په خیر راغلی. هیڅ په خیر نه یم راغلی سلطانه. له کله چې دلته راغلی یم د ارامتیا په تمه یم. نه یې ماته سمه کوټه راکړه او نه یې هم یو سمه توشکه. تر ساره مې هیڅ خوب نه دی کړی. پوهېږې زه څنګه راویښه شومه؟ د اوبو له ډکې کوزې سره. همدا چې زما وړاندیز یې ومنه او دلته راغلی خوشحاله شوم. که دا ځای خپل کور او هغه څوک چې دلته ژوند کوي د خپلې کورنۍ غړي ومني. ودې ویل کورنۍ؟ یعنې چې تاسو زما خبرې ونه اورېدې او مې ویل چې سارې زه د اوبو په شیندلو راویښه کړم. اوبو سره؟ اوهو
ستا خبرې مې واورېدلې داسې ښکاري چې تا د دې ځای لومړی قانون په بریالیتوب ترسره کړ لږ څه سخت و میرمن ګوهر اړتیا نه وه چې تا په ښوونکي باندې دومره فشار راوستی وی وګورئ لږ پاتې چې وژاړي زه نه ژاړم خو ګمان مې نه کېدی چې له مانه داسې ښه راغلاست وشي که ته د موضوعات مخکې نشې بیولی بیا نه پوهېږم چې زما ماشومان به څنګه تربیه کړي هغه میرمن چې ما په کښتۍ کې لیدلې وه دومره زړوره وه چې کولی شو یو امپراتور سره مخامخ شي اندېښنه مه کوئ ستاسو د ماشومانو په اړه زه په خپل ځان پوره باور لرم او دا چې زه به د ماڼۍ خلکو سره مدد سم زما سلطانه فکر کوم چې موږ ته سم معلومات نه دي راکړل شوي زما هدف د استاد جګر خوني نه اوس خو پوهه شوې ته اوس میرمن ښوونکې بوځه او تر ټولو یوه ښکلې کوټه ورته ورکه سمه ده امر مو په ځای کېږي زما سلطانه ورته یوه کنیزه او هم کارم ورکه اوس هر څه سم شو که نه اوس نو وخانده ما تل دا هڅه کړې چې زما میلمانه دلته ارامه اوسه اوسي اوس خپلې کوټې ته لاړه شه او ارام وکړه وروسته له غرمې زه راځم او تا خپلو ماشومانو ته ورپېژنم کولی شي لاړه شي مننه زما سلطانه زما غلی پوهېږم خپل آس ته ډېر ارزښت ورکوئ خو وضعیت یې له پرون شپې راهیسې ډېر زیات ګواښونکي دي نشو کوی چې دردونه یې کم کړو اغلې نه غواړو چې تاسو یې دا وضعیت وګورئ مهمه نه ده کاهیاره ګورم یې درملنه یې نشو کولی له بده مرغه زما غلی نو ښه به دا وي چې له درد نه یې خلاص کړو راځه اسما موږ ستا په تمه وو زما غلی په خیر راغلی ښاغلی خالده وبخئ چې ما لږ ځنډ وکړ کښېنئ زما غلی اسما لاس دې په وینو باندې دی کومه خبره شوې ده نه کومه مهمه خبره نه ده مورجانې څه نوي خبرې دي ښاغلی خالده راته ووایه په ماڼۍ کې څه خبرې دي ورور مې محمود خان څنګه دی راته ووایه سلطان خدای زما غلی خو سلطان له پنځمې ستنې سره ځینې ستونزې لري لکه د کاکا زوی په څېرې غواړي چې د پنځمې ستنې جزا کمه کړي او د پنځمې ستنې غړو د جزا ورکولو په اړه ډېر جدي دي دلیل یې څه دی د دې لپاره چې له خلکو نه بړې اخلي په دې سره سلطان ټولو ته وښودله چې له بړې اخیستنې سره سخت مخالف دی او یو حکم یې هم په دې اړه صادر کړی دی پنځم ستون په دې اړه څه نظر لري هغوی هم ستاسو په څېر له دې موضوع سره مخالف دي زه ښاغلی فتح په مشکل سره اداره کوم هغه او خلک یې زما د اشارې په تمه دي چې سرکشي وکړي ډېر ښه هغه زما زوی وژلی دی د هغه نه هرومرو انتقام اخلم زه دا کار نورو ته نه پرېږدم مورجانې ته اندېښنه مه کوه هغه وخته چې د کلونو نه په تمه وره رسېدلی ښاغلی خالده زما د ورور مصطفی په حق کې کوم کار چې کړی سزا یې باید هرومرو وویني ډېر ژر به محمود خان له هغه تخت نه راښکته شي
ای خدایا آی پری دلته راشه اهلا بهر مرغان او دا په زړه پورې غږ ډېر ښه که دا منظره مو خوښه شوې وي یا مرغان مو په زړه وي نو باید تاسو له دې حالت نه راضي اوسئ میرمن ښوونکي میرمنې هیله لرم چې ستاسو زړه مې خوشحاله کړی وي په اجازه مو زه ځم چې کار لرم ما خو ستاسو مخه نه دی نیولې ته تلای شي دروازه هلته ده او هو که کوم څه مې په کارو بیا تاسو ته غږ کوم بې عقلې استادې لږه هوښیاره شه که نه نو ژوند به درته نارامه کړم آفرین له لومړۍ ورځې دغه خپله دښمنه کړه ودې کولی شول چې د ښاغلې ګوهر اعصاب خراب کړي لومړی هغې شروع وکړه یو څو ورځې نور هم صبر وکړه بیا به وګورې چې څنګه به ماته احترام کوي ښه نو نن به له ماشومانو سره وپېژنې خوشحاله نه یې نه له ماشومانو سره مې له وخته پېژندلې دي زما په اندازه وی استاده هیڅ ښه نه ده له یعقوب آغا سره موږ ښه سات تېرو والله رښتیا وایي کیدای شي چې یوه ښه ښوونکې وي کاشکې دا استاده زموږ نه وي ځکه چې ډېره دنده ورکوي ښه نو موږ باید دا استاده له دې ځایه زر وباسو ښه دا کار څنګه وکړو ته راته ووایه زموږ سلطان په مدرسه کې موږ سره یو ځای وي پلار مې خو د باندې ځي که نه ښاغلی خالده څنګه مو چې خبرې وکړې ته مهم کارونه زر شروع که زما غلی تاسې اندېښنه مه کوئ هر څنګه چې تاسو فکر کوئ هماغسې به وشي خو ډېر باید پام وساتو محمود یو هوښیار سړی دی باور لرم چې هغه هم ځان سره پلانونه جوړ کړي دي موږ په ځیرکتیا باید کار ترسره کړو تاسې اندېښنه مه کوئ هر څنګه چې وي زه تل سلطان سره اوسم هر ګام چې پورته کوي ځان به ترې خبروم یوازې یوه خبره ده نمک پاشا لږ څه ستونزه جوړه کړې ده ودې ویل نامک پاچا هغه څوک چې د ماشومتوب ملګری دی سلطان هغه له غرب نه غوښتی دی تر ځایه چې زه خبر یم غواړي هغه سرکاتب وټاکي تاسې نامک پاشا پیژنئ هو لږ لږې پیژنم ډېر زر به پوه شو چې هغه څه ډول یو سړی دی وروسته له دې هېڅ چاته اجازه نه ورکوم چې زموږ د کار خنډ وګرځي تاسو نور په دې اړه هېڅ اندېښنه مه کوئ ورځ مو په خیر نامک یعنې چې ته بیرته راغلی یې ریحانې ووایه چې ګاډي مې چمتو کړي د خپل ورور لیدو ته ځم سمه ده اغلی هغه زما لور صالحه ده کله چې هغه نړۍ ته راغله ډېره وړه وه نامه خو ده ډېره ښایسته ده انشاءالله په خپل درسونو کې به هم ډېره ښه وسلیږي دا مې خورزه ګل فیدان ده ډېره راته ګرانه ده ما سره امانت ده د صالحې په څېر ورسره مینه لرم خو ډېره یوه ارامه نجلۍ ده زه یې ډېر کم غږ اورم ډېر وخت د خپلو خیالاتو په نړۍ کې اوسي نه پوهېږم عبدالحمید سره به څنګه مخته لاړ شي په هرې موضوع کې ستونزه جوړوي موسیقي یې ډېره زیاته خوښیږي خو په دې وروستیو کې هېڅ خوشحاله نه ښکاري مور یې ډېر وخت کېږي چې پدرینا کې ده تر اوسه معلومه نه ده چې هغه بېرته راځي او که نه دا هم تر ټولو وړکی دی نه پلارجانه زه لوی شوی یم پوهېږم چې لوی شوی یې زویه زه له دې حالت نه ډېره حیرانه شوم تاسې ډېر خپلو ماشومانو ته پام کوئ ولې باید حیرانه شي یوازې تاسو غربیان کولی شئ خپل اولادونو ته پام وساتئ زما هدف دا نه و سلطانه ټول زما د زړه سرونه دي زما په اندام دومره ناز ورکول بس دي وخت رسېدلی دی چې درسونه مو شروع کړئ کولی شئ کښېنئ نجونو زه لومړی خپل ځان در پیژنم زما نوم سنان دی په لومړي کې به د ریزانس فرانک له قانون سره به پیل وکړو
سمه ده نو لومړی به خپل نوم ولیکو. ژو ما پل سنان. ژو مپل سنان. په لومړي کې به له دې ټکو سره اشنایي ونه لرئ، خو د وخت په تېرېدو سره به زده کوئ. تاسو تر اوسه لاتیني حروفونه لیدلی دي؟ خیر دی، نشته کوم. فیدان راځه د باندې نه ځې. د اوس لپاره دا څه شول؟ آی ښکلې کوترې ته څوک لټوي؟ ماشومان په صنف کې ول. کله چې ما شاته وکتل یو هم نه و. هغوی په دومره اسانۍ سره مدرسه کې نشي ساتلی. مخکې مې ولیدل چې باغچې خواته روان وو. یعنې په باغچه کې دي؟ هو ګرانې. دا جلې دې وضعیت سره درس ورکوي. ای خدای توبه، دا به سخته وي. ودرېږئ ماشومانو، منډې مه وهئ، ودرېږئ. تاسو ته وایم منډې مه وهئ. زه چیرته ولاړم؟ ودرېږئ ماشومانو. ګلفیدان منډې مه وهئ. ګلفیدان آرامه اوسئ چې لویږي. منډې مه وهئ. دا نظام راغلم. منډې مه وهئ. ودرېږه. منډې مه وهئ. ودرېږه. تاسو د څه لپاره خاندئ زما سلطان؟ په خیر راغلی خورې. د نوې ښوونکي حالت مې لیده. د لومړۍ ورځ نه هغه ماشومانو پسې منډې وهي. مخ ته دې وګوره چې ونه لوېږي. راځئ چې صرف ته لاړ شو. عبدالمجیده صالحې یوه دقه ته خو زما خبره واوره. فکر کوم چې ته پوه نه شوې. موږ نه غواړو چې ستا درس ته غوږ ونیسو. کله دې ځایه لاړه شي ښه به وي. ودرېږئ. صبر وکړه. راځه دې خوا. عبدالحمیده زه دې اوس ګیروم. ته صبر وکړه. صبر وکړه. نه پوهېږم چې څه وکړم. ستاسو په یاد دي پخوا موږ هم همداسې لوبې کولې. زه، تاسو، نامک، مصطفی ورور مې. هو په یاد مې دي. خو نامک به تل چال کوو. رښتیا اورېدلې مې دي چې نامک پاچا بیرته راغلی. ستاسو سرکاتب ټاکل کېږي. دا نو بې انصافي ده. مخکې له دې چې کابینې ته اعلان کړم ته خبره شوې. ښه ده چې نارینه نه یې، که نه نو تا سره مې سیالۍ نه شوه کولی. زما سلطانه، که زه سړی یم وای زما صداقت به هم ستاسو په څېر وای. خالد هم دومره مو وکولی شو چې پیدا یې کړو. هیله لرم چې زیاته توقع ونه لرو. د سلطان لپاره زموږ ټولې غواګانې له منځه لاړې. څوک چې بډې اخلي او خلک مجبوره کوي، د دولت له خوا نه هغوی ته د اعدام حکم دی. په دې خو ښه پوهېږم. نو بیا دې څه پرېکړه کړې ده؟ داسې پرېکړه چې فکر یې نشي کولی. ما ته وګوره ښاغلی خالده، څه له دې کار سره زموږ د سر راښکارو د مړینې لامل کېدلی شي. په دې پوهېږې که نه؟ زما د صبر کاسه نوره په نسکورېدو ده. پوه شوې او که نه؟ پوهېږم چې نور صبر نه لرې فتح. کله چې د صبر خلاص شي بیا په یو ښه وخت کې هر څه چې د مخې ته راشي له منځه وړی شي. تر اوسه دې په خبره ولاړی او نه غواړې ماڼۍ کې اوسې. ستاسو په مرسته په خپل کور کې ډېر آرامه یو. نه غواړو چې تاسو ته کوم جنجال جوړ کړو. هدف د دې خبر نه څه دی. دا ماڼۍ ستا هم ده. زه غواړم تا تل په دې ماڼۍ کې وګورم اسمه. زه هم هیله لرم چې په خپلې وړې ماڼۍ کې تاسو ته ښه راغلاست ووایم سلطانه. که خدای وغوښته هر په عمر خیر بدل شي. راشئ.
نامک پاچا چیرته دی؟ کوم معلومات یې ترلاسه کړي که نه؟ نوې د ماڼۍ نه د باندې راغلی. فکر کوم چې نن شپه کوم تیاتر کې ګډون کوي. ښه داسې چې ده زم هغه تیاتر ته ځم. زما غلی تاسو هلته څنګه تلای شئ په داسې حال کې چې زه د کومې لویې کورنۍ سرپرسته نه یم ریحانې. زه اغلي اسما یم. عادت وکئ. امر وکئ زما سلطانه. ښوونکي ته ووایه چې ماښام زما کوټې ته راشي. ستاسو په مطلب پوه نه شوم والي جناب. په څه پوه نه شوې؟ همدلته یې راوغواړو صاحب. نه زما خاصې کوټې ته. امرم په ځای کېږي والي جناب.